دا ټوټه والا دا خو ډېره ښایسته ټوټه دي. دا خو ډېره ښه ټوټه ده. دا لکه غوړه شان ده. موسم را روان دی د ژمي. دا ژمي کې ډېر ښه کار کوي که نه. دا به تا نه کتل، ته دا وګوره دا ټوټه تر به لکه خلاصه کړو دا ټوټه. نه دا ښه ټوټه ده. ټول ګورو ته دا ټوټه لکه وګوره ده کومه یوه دا یوه دغه دا پلاستیک والا دا راته لکه غوړی نه ښکاري. دا خو ډېره زبردسته ټوټه ده. ښه ټوټه چې دا اوس کې صحیح کړه. ښه دا ډېره زبردسته ټوټه دا میتر په څو ده پیره؟ دا جوړه راځي 1900 روپۍ. لږ ټکي پیدي ته دا راواله ده. خیاط خو دې څنګه پکې دا صحیح کړله؟ دا خو ډېره زبردسته ټوټه پکې صحیح کړله. ناس دغه دی که نه دوکاندار شان راته ښکاري. دا ښه ټوټه ده بلونه. ته وګوره که دا ښه ټوټه ده، زبردسته ټوټه ده. دې نه خو واسکټ هم څه کېږي. دې نه واسکټ هم کېږي، څادر هم چې دلته جوړ کړم، واسکټ هم دلته جوړ کړم او جامې هم دلته جوړې کړم. بیا به ډېر زیات ته دا زیړه شان راواله مور شان ته زیړه دا بله پکې راواله. دا دې ساته ده دغه پکې راواله. کوم دوکاندار خو راته ښکاري، ځکه دا مهمې ټوټې پکې راخلې. ښه نه لږې ډېرې مې په کار د خاطر ځکه یو ګورو په دې ریټ څو دی؟ دا 500 روپۍ. 500 روپۍ ها دا هم ښه ده. دې ریټ خو ښه دی. او بوټونه څه شته؟ بوټونه او داسې ډېر بوټونه راته ته دي. پکې راواله پکې دغه پکې روغ راواله. ډېر اصلي بوټونه هم لرو. موږ په دې باندې جامې خلکو له ګنډو. ښه دا خو لږ دې څه بدل دی خو زه خیر دی زه صحیح دی. او دغه څه شته تڼۍ؟ تڼۍ هم شته دی. او خدای بلا راته ته تڼۍ لږې راواله. څه رقم تڼۍ ستا په کار وي؟ یاره سپینې پکې راواله نو. سپینې دا ډیزایندار تڼۍ را سره شته دی. ډیزایندار تڼۍ دی ښایسته زبردسته. دې جامو او دا چې په جوړه باندې ولګېد دا ډېرې ښایسته ښکاري. او چې ډیزایني وم ګنډو موږ داسې جوړه نو بیا خو بیخي داسې شي چې دا دې جامو څه به صحیح؟ دا خو ډېر زبردسته تڼۍ دي. استاد خفه نه شي شی نه خو مېلمانه ټول راوړتل خو زما نه هیله کوم دا خو زموږ کار دی. نور دې په کار یې نور هم راخلو. زما د تڼۍ شلېدلې وه او ګوټ مې ما ورته تڼۍ مې ما ورته دا به زه کور کې لکه جوړه کړم. دا په یوې تڼۍ پسې په ما باندې دومره خواري وکړله. یوه تڼۍ راخیستله خیر دی وړه نه کېده نو څه مې کړي هلته ضرورت و کور کې راته ویلي مې بس یاره یوې تڼۍ دپاره دې ما باندې دا دومره شی راکوز زه خو خیر دی مړه سړی अब ضرور دې ته ضرورت و که نو نه ګوټ و نه تڼۍ و بس شی نه و دغه خاطر نو عمل نه به راته ویلی چې ګوټ ستا خو ډېر صفت په رادو چې کوو چې دا سړی ډېر ښه دی نو ته چې دومره جنجالي په هرڅلو جنجال کوې نو دا به څنګه شو؟ ما ته څه پته وه چې ته یوې تڼۍ پسې ما 20 تاڼونه راکوزې. استاد لاړو بخښنه غواړو نو نه چېرته لاړې بخښنه غواړې ورور د دغه روپۍ خو راکړه دا د تڼو د ګوټ روپۍ خو راکړه. مړه دې 2-3 روپۍ کېږي او څه نشته دی. نه که 2 کېږي که 3 کېږي حق مې در باندې پیسې راکړه. څنګه نشته دی پیسې راوباسه. نشته راسه نو مړه چې راسه خو درکول مې کنه بل ټیم به لا درک. نه یو ورور رانه نشي تللی دغه د روپۍ سره نشته دی. راشه په هغې کې خو راسره دا ټول خلک زر کوه دا راسره زر مړه په دې خو زه نه پوهېږم نو څنګه نه پوهېږې دا خط سره زر روپۍ تا نه در باندې راواړتل او یو دانه ګوټ ته پکار دی.